تمنا او دغه میلې او دغه ځای نه وګورو. ځو مستقیم له دې ځای نه سفر مو پیلېږي د پکتیکا مرکز کې د مزل به کوو او د آسونو میلې به در باندې ګورو. دغه ویډیو در باندې العزة والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك. والعزة والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا. حقق أملك هو الراية اهتف الله أسمى غاية. حقق أملك هو الراية اهتف الله أسمى غاية. وانشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح. دغه که لوی شوې دغه لوبه کوې؟ که غټ سړی شوې دغه لوبه کوې؟ چا سره راځې لوبې ته؟ ګوښه یې؟ ښه دغه لوبه خوند درکوي؟ دغه د اسانو لوبه دا د پکتیکا ولایت مرکز عمومي بازار البته میدان ده چې د نظبازۍ لوبه پکې کېږي. اسان پکې ځغلوي. رسول خان را سره ولاړ د دې لوبې په اړه به معلومات هم درکړي او څومره خوند دوی ترې اخلي. اول رسول خان تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست وهرکلی وایو. تاسو ته هم ښه راغلاست چې تکلیف هم کړی زحمت هم کړی تر دغه جیم ځان را رسولی ده او دا د موږ عکاسي یا ویډیوګانې تاسې ټول افغانستان ته ورښکاره کوئ. د تاسې چې یو جهان مننه باید همیشه په افغانستان کې دغسې دا د میډیا وال د هر چا اول واخلي. ډېره مننه چې ته راغلی یې له بازاره او دا د موږ میدان ته راغلی یې. موږ دغه میدان دا د موږ شخصي میدان ده. دا حکومتي میدان نه ده، نه حکومت راته جوړ کړی، نه به حکومت تر دا اوسه پورې په دا 80 کاله یا 80 کاله چې وتلي دي د لوبې دغه د نیزهبازي لوبه روانه یا همیشه د پکتیکا ولایت ډېر آسونه لري. تقریبا 400 آسه لري پکتیکا ولایت. په لوبه که راته وغږېږي لومړی وروسته به خبرې کوو. دغه لوبه څنګه کېږي د نیزهبازي؟ دا لوبه د نیزهبازي داسې کېږي چې تقریبا دا اوس موږ په د مرکزي ټیم د پکتیکا ولایت د مرکزي ټیم تقریبا 80 یا 15 آسان لري ټول دا مرکز. بیا چې ټول راشي تقریبا 10 یو طرف ته 10 بل طرف ته دغه چې 4 ټیم هم جوړولی سو 15 نفره 12 آسان هم مطلب راځغلولی سي. که بیا نه وي دا 10 هم راځغلی 10 یو طرف ته سي 10 بل طرف ته سي. یعنې 80 آسان به د میدان باندې راځغلي. لوبه شروع کېږي د جمعې په ورځ باندې شروع وي تقریبا د مازدیګر تر ټیمه د لمانځه تر ټیمه دا لوبه ختمه سي. څنګه دا لوبه خطرناکه هم ده ځکه چې ګورو ډېر سخته منډه پکې ولا نو خطرناکه خو ده یقیني خطرناکه ده. ماشاءالله دا خلک او دا آسونه چې دي موږ دغه تجربه کار آسان دي چې انشاءالله تعالی په دا تاریخ کې د لوبې تر اوسه پورې په دې مرکز کې یو سړی هم د اصل لاسه مړ سوی نه ده. لویږي خامخا ولویږي دا زین کوږ سي یا کرې پرې سي یا مطلب دغه هغه پرې سي. نو په دې خاطر باندې یو څه مشکل لري خامخا خو انشاءالله تعالی هسې یو دای شی ده یو دای بختور شی ده چې تر اوسه وزلي څوک نه دي مړه کېږي نه ځي. دغه لوبې ته تاسو څومره خوشحاله وئ چې راشئ؟ ډېر ولا خوشحاله د جمعې ورځې ته تقریبا په دا 6 ورځو په دا 9 ورځو کې د جمعې ورځې ته ټول لوبغاړي بلکې دا تماشایان ټول دغسې خوشحاله وي. دا دومره تماشایان لاره رجا راځي ورته خوشحاله وي. یوه تفریحي لوبه د نور خو موږ تاسې په افغانستان کې اتې داسې یو پارکونه داسې جیان نه لرو چې خلک یا د جمعې په ورځ ورشي یا بله ورځ ورشي. بس دا لوبه د په دې سپیرو میدان باندې آسان سره راځغله وو یا اتې دغه خوشحاله دي خلک آسان هسې موږ اخیستی یي. 15 کاله ووتل تقریبا داسې کوم مشکل نه ده مخکې سوی. لوبه کوم یو که نابلده کس وشي بیا خو کېږي نابلده هم انشاءالله ما درته وایي چې آسونه چې دا رقم آسونه ولري لکه دغه هېڅ مشکل نشته. قیمت یې دې آسونه داسې وبله چې له 3 لکو تر 11 لکو روپو پورې کلدارو پورې قیمت لري. یو اس وروزل شوی است او همداسې عادي آسان دغه 1.5 لک 2 لک هغه بیا مطلب دغسې بیا روزي بیا سړی خامخا بیا په دې لاین بازي او په دا نیزهبازي باندې بلدوي. لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله
ریښه بیا په دامینه کې موږ هم خپله باندې اس واخیست 3 لکه څومره عمر وي چې تا دغه لوبه کتله یا د لرې په ترتلې لوبه به دې نږدې والله دا لوبه تقریبا زه د 10 کلو وم انشاءالله چې شوفوبت پیدلم دا لوبه ما کتله خو بس انشاءالله دومره ورته وتوانېدم چې اوس کت 14 کلن یم اوس ورته تیار شوم بس علت دې څه و چې ته دومره ناوخته کې ته باید مخکې اوسه شوی والله مخکې خدای اوسي ما قدرت یو څه نه لارو یو څه قدرت هم نه لارو دومره پې پوه شوې اوس انشاءالله دومره قدرت هم ورته لرو اوس د اس ساتنه نه ده دا د اس دا نه معنا چې خالي اس دې واخیست اس ساتنه ډېره ضروري ده اس په کور کې یو سړی تیار ورته ولاړي پرې مینځې به یې سرویس کوې به یې وربسي به ورکوي دانه به ورکوي خوراک به ورکوي ډېر ښه په ټیم به ورکوي نو موږ ما خپله باندې واخیست موږ رئیس صاحب را سره وو ولا په 3 لکه 20 زره روپۍ مو واخیست ډېر په شوق مو واخیست خو هغه اس د پنجاب ته ډېر بدماش ده یودم څوک نشي ورختلی اوس په دې موږ راغلی یو 2-3 وارې مې پې ووایله څانګې خو ډېر خوند واخیست یعنې د ډېره خوند هغه 3 لکه روپۍ مې هېرې دي اوس په یوه څانګه باندې و بیخي بې پیدلي م نه یو ښه یم ساتو او ښه وسایل ښه یم ورسره لرو ماشاءالله او اس چې ښه سي بیا ډېر خوند کوي دا د موږ دغه استاد چې دغه ډېر ښه اس د پکتیکا کې دا ولاړ اس ده دغه سمن بولي د دې نوم سمن ده سمن است اسانو بادشاه دغه لوبې په کوم وخت کې کېږي دا نیزه‌بازي دا نیزه‌بازي ډېرې د لوی اختر او د کوچني اختر دغه ټیم کې ډېرې کېږي او د ودو په ټیم کې دعوت راکوي ښه مړۍ د اسانو ځان ته یو دعوت یي مثال چې دغه د واده چې چا واده یي دا واده چې راوړي بیا نو دا خلک ډېر مصرف کړي دا د اسانو ولته یو 50,000 40,000 مصرف کړي دوی دغه واده په نیزه‌بازۍ لمانځي په نیزه‌بازي باندې لمانځي بیا کپونه ورکوي بیا چې هر ټیم وګاټو بیا هغه ته ډېره پټه خوشحالي په نصیب کېږي خوشحاله اوسي الله دې موږ ته راپه خدای په امن يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل والعزة والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا والعزة والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا